د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر دغه هیواد له جدي سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ بللی دی. نوموړي لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ پر ډیپلوماسۍ هم نیوکه کړې او هغه یې تورن کړل چې د مذاکراتو د فضا پر ځای د ګواه ژبه کاروي. نوموړي ویلي د دې ستونزو له امله نه یوازې اقتصادي وضعیت خراب شوی بلکې د چین په ګډون ځینې مهم شریکان هم ناخوښ دي او پانګونه یې کمه کړې ده. عزتمند اورېدونکو ستړي مشئ، وخت په خیر. انعکاس ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شرونکی حاجي ګلاب خان باصب، زه کوربه یوسف خان لالي یم. باصب ستړی مشئ، وخت د هم په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. باصب، مولانا فضل الرحمن وایي چې پاکستان له جدي اقتصادي او ترڅنګ سیاسي ستونزو سره مخ دی. خیر یوسف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لالي صاحب، تاسو ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مولانا فضل الرحمن چې څه ویلي دي څه وخت مخکې هم په پښتونخوا کې د پاکستان په باره باندې ځینې خبرې کړې وي چې په هغه کې هم هغه حقیقت، هغه تریخ حقیقت څه شی چې په پاکستان کې تیریږي دا یې ویلي وو. او اوس یې چې نوې څه ویلي دي د امریکا او د هغه په باره باندې، نو مولانا فضل الرحمن ته دا حقیقت واضح ښکاره ده چې پاکستان په تاریخ کې نه چیرته د دې توان لري، نه طاقت لري، نه وړتیا لري چې دوی د چا جوړه وکړي، چې دوی د امریکایانو او د ایرانیانو د جوړې دپاره کوم قدم اخیستی و چې هغه بالاخره هغه خبرې له ماتې سره مخامخ شوې او دوی ونه توانېدل. خو دا یعنې دا دې باندې مولانا فضل الرحمن له اوله پوهېده چې دا خبرې ناکامیږي، او ټرمپ چې ده هغه ته د هغه حقیقت ور معلوم ده چې ټرمپ ګواښل کوي، ټرمپ د زور ژبه کاروي، ټرمپ لکه څرنګه چې دی په عربو سره عادت شوی ده، لکه څرنګه چې دی له نورو هغو هیوادو سره لکه له ونزویلا سره یې چې وکړو، لکه شاوخوا کې له وړو هیوادو سره یې چې کوي، ټرمپ دغسې فکر کړی و. اما ټرمپ ته نن دا د ایران طاقت او توانایي ورته معلومه شوې ده چې ایران راولاړ څه او په سیمه کې د امریکا ګټې تر برید لاندې ونیوي او په ټوله توان او طاقت سره یې امریکا اسرائیل وګواښل او شکست یې ورکړه او له ماتې سره مخامخ دي دوی له سیمې چې په تېښته دي. ټرمپ هغه د موږ په پښتو کې یو ساده متل دی، څوک چې اوبه واخلي هغه ځګ ته لاس اچوي. ټرمپ اوس کوشش کوي چېرته ځګ ور پیدا شي او لاس ور واچوي او په هغه باندې تکیه وکړي، ځکه چې ټرمپ ټوله معنا باندې نړۍ په دې باندې باوري ده، نړۍ دا یایي چې ټرمپ ماتې خوړلې ده په میډل ایسټ کې، او د میډل ایسټ هغه هیوادونه چې د ټرمپ اډې وي پکې نور به هغه هیوادونه هم اډو ته آماده نه وي او د ټرمپ او د امریکا اډې به له دغې سیمې وځي او دا سیمه به د دوی له غضب او له مشکلاتو په شمول د یهودو د صهیونیستي رژیم خلاصیږي او دا به ورکیږي له دې سیمې. دې بحث به لږ وروسته راشو. اوس به د کابل او اسلام آباد په خبرو اترو په مذاکراتو دغه کشاله چې اوس یو څه ارامه ښکاري، د چین په اورمچي ښار کې خبرې اترې ترسره شوې او د دغو خبرو اترو په پایله کې ویل شوي چې د نورو خبرو اترو لپاره به زمینه برابریږي، اما د نورو خبرو اترو کوم خبر لا تر اوسه نشته. باسي راتلم دغه ځای ته راتلم چې زه بالاخیر بیا راسم چې د موږ د فضل الرحمن چې شروع وکړه په اورمچي کې چې د موږ خبرې کومې سوي دي، ځکه چې موږ همیش په باسو کې دا ویلي دي چې پاکستان دغو خبرو ته صادق نه ده. پاکستان د دوحې خبرو ته صادق نه و، پاکستان د ترکیې خبرو ته صادق نه و، پاکستان د عربستان خبرو ته صادق نه و، پاکستان تر ډیره حده پورې د اورمچي خبرو ته صادق نه ده. ځکه صادق نه ده چې دوی خودمختار نه دي، دوی آزاد نه دي، دوی ته پروژه ورکول کیږي، دوی ته پروګرام پلان ورکول کیږي چې په دې باندې کار وکړي. دوی خپله هیڅ نشي کولی، دوی هیڅ د په سیمه کې دوی د نن تاسو وګورئ، تاسو په سر کې یادونه وکړه چې چین له دوی چې ناراضه ده، علت یې څه شی ده؟ هند سره د دوی دښمني ده، علتونه یې معلوم دي. له ایران سره د دوی مشکلات دي، علتونه یې معلوم دي. له افغانستان سره مشکلات، ګورئ افغانانو امارت اسلامي دلته جهان ته ښکاره ده دا خبره چې امارت اسلامي اقتصاد محوره سیاست شروع کړی ده.
موږ له هر چا سره دا سیاست په اقتصادي وضعیت باندې او د سیمې د اتصال دپاره امارت اسلامي په تېر 5 کاله کې څه کم 5 کاله کې کار کړی ده. ځکه چې دا سیمه جوړه سي، د دې سیمې اقتصاد جوړ سي، د دې سیمې اتصال پرمختګونه ولري، د دغه دپاره امارت اسلامي کار کړی ده او په دې خبره کار کوي. اما پنجاب ته پروژې ورکول کیږي، پنجاب پروژې اخلي، پنجاب نن یو څه یایي سبا عیني که چېرته تاسو د ټرمپ خبره راواخلئ، ټرمپ تعجب آوره دا ده چې د امریکې غوندې یو سوپر طاقت سیاست دی ټرمپ په لاس کې ده چې هغه په یو منټ کې د ده خبره بدلیږي. ولې د نوموړي خبرې ولې بدلېږي ستاسو؟ ځکه بدلیږي چې دی په ځان باندې هغه دی هغه سیاسي بصیرت او هغه سیاسي توانایي وړتیا نه لري چې دی باید د امریکې رئیس جمهور وي. موږ همیش په دا موضوع کې ویلي دي. ګورئ دا هغه شرمونه و نن جهان په دې خبره باندې تاسو وګورئ. د ناټو متحدل د امریکې دپاره ډېره غټه ضربه ده، ساده خبره نه ده. په دې خبره باندې امریکایان او د ناټو غړي هیوادونه ډېر خفېږي. ناټو نن ماته ده، ناټو نن نسته. که تاسو په آینده کې په دې باندې بحث کوئ، ناټو نوره وجود نه لري، مګر ناټو یو وخت چې وه ناټو په امریکا باندې حساب کاوه او امریکا د امریکا کې د ټرمپ غوندې سیاستمدار چې راغی چې د هغه په هیڅ خبره باور ځکه نشي کېدلی چې دی اوس د ایران سره چې جګړه شروع سوه په 2 ورځې وویل چې د ایران ټول طاقت موږ ختم کړی ده، په ایران کې هېڅ شی نه دي پاتې. اما نړۍ خو لیدله چې د هره ورځ امریکا له شکست سره مخامخ کېده، هره ورځ اسرائیل هغه بدبختیو سره مخامخ سو چې په تاریخ کې دوی تصور نه و کړی. اسرائیلیان وتښتېدل، اروپا ته ولاړل، اسرائیلیانو خپلې سیمې. او تاسو په دې باور هستئ چې اسلام آباد په خبرو کې رښتونی نه دی؟ کاملا اسلام آباد رښتونی نه ده. ولې یو تحلیل دا ده چې اسلام آباد د چین په منځګړیتوب، ځکه چې د چین اړیکې د په ټوله کې پاکستان سره ډېرې ښې دي او پرمختللي دي او دواړه راشه درش لري او ګاونډیان هم دي، د هغو په منځګړیتوب وایي بعضې شرطونو ته یې غاړه ایښې ده پاکستان. د چین اړیکې له موږ سره هم ښې دي. اوس د چین اړیکې له افغانستان سره تر پاکستان ډېرې ښې دي. ولې ځکه د پاکستان هغه څلور مخې پالیسي چې د همیش په سیمه کې لوبولې ده همسایګانو له ګاونډیانو سره، هغه تر هر چا چین ته ښه ور معلومه ده. دلته خو د سیمې چین خو مثلا روسیې KGB استخباراتو، د چین استخباراتو، د هند را استخباراتو، ایران دا همسایګان دا خو هغه قوي استخبارات لري چې دغو ته خو دا لوبې ور معلومیږي. چین ښکاره ګوتڅنډنه وکړه، پنجاب ته یې وویلې چې ته چې دلته دا لوبه په سیمه کې لوبه دا د تا خپله نه ده، دا د بل چا ده، دا تا ته بل چا درکړې ده. دا پروګرام چې هر څوک درکوي دا ډېر غلط ده، دا د دې سیمې په باره کې صحیح نه ده. په دې باندې موږ قطعاً تاسو سره موافق نه یو او قطعاً موږ به په دې خبره کې په ټوله معنا باندې د امارت اسلامي او د افغانستان ملاتړ وکړو. نو دوی خو واضح په عربو ته په خبرو کې وویل چې موږ خبرو ته نه کینو. اما دا خو د چین فشارونه و چې واچول. چین دا ما همیش ویلي دي، چین که فشار واچي پنجاب دغو خبرو ته اماده کولی شي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو اوس یې اماده کړی ده. اما نتیجه یې څنګه ستاسو په تحلیل باندې پاکستان به هماغه د امریکا پروژه پر مخ باندې بیایي که نه د چین خبره اترو ته به غوږ نیسي او خبرو ته به دا ځل صادقانه کینی بل راوند د مذاکرات؟ زه داسې فکر نه کوم. ما همیش په رسنیو کې دا ویلي دي چې په پنجاب باندې باور نشي کېدی. قطعاً پنجاب باوري سیاست نه ده کړی په سیمه کې. یو څه نښتې خو کمې شوي یا په ټوله کې یو اوربان بغیر په دې کې شک نشته. لامل یې څه بولئ؟ څه نښتې کوي؟ لامل یې هلته ګورئ، هلته بلوچ راپورته شوي دي د پنجاب خلاف، د افغانستان سره مشکلات نه غواړي. هلته پښتانه راپورته شوي دي، له افغانستان سره مشکلات نه غواړي. هلته تجار ټول راپورته شوی ده، له افغانستان سره مشکلات نه غواړي. هغوی په دې خبره باندې نور باوري شوي دي چې موږ په سیمه کې نو بله لار لرو، نه بل همسایه لرو چې موږ ته یا چې راکړي یا څه چې واخلي. دغه یو افغانستان ده. تاسو په دې باور د دې کورني فشارونه د دې لامل شوي دي چې خپله ډیپلوماسي او خبرې اترې مذاکرات یو څه نرم کړي؟ درست؟ کاملا کورني فشارونه دي چې هغه په دې باندې هغه شوي دي چې پنجاب یې دې ته اماده کړی دی چې دی د ده برخورد نرم سي او نرم شوی ده. او بل د امارت اسلامي دریځ واضح، د امارت اسلامي هغه ښکاره دریځ چې پنجاب ته یې دا ثابته کړه چې موږ سره که تاسو هر څه کوئ، راځئ موږ له خپلو چشمو وپېژنئ. موږ د امریکا له چشمو مه ګورئ، موږ د اروپا له چشمو مه ګورئ،
موږ له خپلو چشمو وپېژنئ موږ خلک یو چې موږ تاسې ډېر ښه سره پېژنو موږ تاسې سره همسایهګان یو افغانانو تاریخ جهان ته معلوم ده دا په جهان کې ثابته خبره ده دا یو هغه ته نه ده په د پنجاب مشران ورته نارې وایي چې له افغانانو سره کار مه لرئ افغانان د افغانانو تاریخ نړۍ ته معلوم ده د افغانانو دغه موږ تاسې چې په امن کې پراته یو دا سیمه چې ازاده سوې ده دا د افغانانو تاریخ و د افغانانو سرشندنې وي چې دا سیمه ازاده کړې ده دا سیمه کې دغه حالات روان ده که نه و دلته خو د یهودو دغه چې رامنځته سوي دي دا خو د دغې سیمې د نارامي دپاره دي د سیمې د ګډوډي دپاره دي د سیمې کې د مشکلاتو د ایجادولو دپاره رامنځته سوي دي دا قطعا د سیمې هغه نه غواړي او بل د مرکزي اسیا شدید مخالفت له پنجاب سره په دې خبره کې چې تاسو که په افغانستان کې ګډوډي غواړئ دا دې کې قطعا موږ نه یو در سره تبته او مرکزي اسیا به قطعا په ټوله معنا له افغانستان سره ودرېږي د افغانستان ملاتړ به وکړي نه له تاسو سره او له موږ سره الحمدلله نن ایران روابط ډېر ښه تجارتي روابط ترکمنستان روابط ډېر ښه تجارتي روابط ازبکستان تاجکستان د کابل په غونډه کې تاجکستان ثابته کړه تاجکستان ویلي چې موږ پخوا دغسې هغه نه لاره لکه اوس چې لرو موږ کاملا باوري سوي یو امارت اسلامي ځواکونه د موږ په بارډر باندې ولاړ دي او موږ ځینې خوشحاله یو موږ په سیمه کې هغلته سوله راغلې ده امنیت راغلی ده هېڅ داسې مشکل نشته چې موږ یا د نورو له سټیجو چې اورېدل او یا هم د نورو شمو چې کتلي وو نو هلته اوس دا سیمه ټوله په دې خبره باوري سوې ده سیمه نور افغانستان له خپلو عینکو ګوري سیمه نور په دې باندې هغه ده چې افغانستان په سیمه کې امنیت راوستی سوله یې راوستې ده پرمختګونه لري اقتصادي پرمختګونه په سیمه کې راغلي دي نو دا ټول د پنجاب سره په مخالفت کې دي او پنجاب ته دا ښکاره کوي چې نور له افغانستان سره که تاسو چیرته روابط غواړئ دوستانه روابط له افغانستان سره وساتئ پرېږدئ بس ته دا پردۍ پروژې پرېږدئ پردۍ پروژې چې چا کارولې هغوی یا د اوس په میډل ایسټ کې کس خوړلی ده نو تاسو به څه ځینې جوړه کوئ قطعا یې نن څه ځینې جوړولی نو له دې چې ښه خبره ده دا ده چې دا سیمه هم امنیت ولري پرمختګ ولري راتلونکې ورځ څنګه وینئ د کابل اسلام آباد اړیکو ته په کتو تر ډېره حده پورې د کابل اړیکې واضح دي ښکاره دي په رښتینې د کوم بلې نښتې چانس یا کوم بل څه زه داسې فکر کوم چې پنجاب به خپل کوشش وکړي پنجاب آرام نه کینی پنجاب جوړ افغانستان چې موږ همیش ویلي دي پنجاب یې نشي لیدی پنجاب د افغانستان پرمختګونه نشي لیدی په پنجاب کې داخلي فشارونه دا کولی شي چې پنجاب دې ته تابع کړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې وساتي او د افغانستان له دغو خبرو دی راتیر شي چې دی دا فکر وکړي کوم څه چې د موږ وزیر صاحب د دفاع ویلي یا وزیر صاحب د خارجه یایي یا نور وزیران د موږ یایي چې پنجاب څه غوښتنې لري پنجاب څه اهداف لري نو پنجاب دې له دغه راتیر شي افغان ملت قطعا دغه څه ته نه سر ټیټوي نه قبلوي او نه به یې قبول کړي دا فشارونه اوس باسې په هرمز تنګي کې یو ځل بیا د کړکېچ یو څه نښې نښانې لیدل کېږي د بیلګې په توګه که ووایو چې پر ایراني بیړیو باندې امریکایي بیړیو بعضې ډزې ترسره کړي دي چې دا خپله ایراني لوری د اوربند نقص بولي او سمندري غلا یې بولي د امریکا له لوري اوربند هم ورو ورو مخ په خلاصېدو دی د بلې جګړې امکان شته تر ډېره حده پورې امریکایان په ټول قوت سره امریکایان له دې جګړې چې شاته سوي دي امریکایان به دا جګړه ونه غواړي که چېرته داسې چې ځکه چې امریکایانو پخوا هم د امریکې کانګرس غړو دا ښکاره ویلي وو چې دا جګړه موږ د نیتنیاهو دپاره کوو د نیتنیاهو دپاره موږ باید په میډل ایسټ کې جګړه ونه کړو ځکه هلته د موږ ګټې ګواښل کېږي هلته د موږ ګټې په خطر کې دي هلته له هغو ملکو سره چې موږ کوم روابط لرو دا روابط مو ټول په خطر کې لویږي نو ولې موږ د نیتنیاهو دپاره او نیتنیاهو څه کړي دي په سیمه کې نیتنیاهو خو هغه څوک دي چې دا سیمه یې په بدبختي کې ساتلې ده په سیمه کې ظلم کړی ده په سیمه کې حقوق بشر تر پښو لاندې کړي دي په سیمه کې چې څومره خیانت چې بشریت ته نیتنیاهو کړی ده په دغه سیمه کې دا په سیمه کې مثال نه لري ګورئ نو امریکایان د دې خبرې طرفدار نه وو او لکه څرنګه چې ما په سر کې یادونه وکړه تاسو وګورئ ناټو ولې جلا سول امریکې چې ځکه چې ناټو جواب ورکړه امریکې ته
په دې جګړه کې ناټو ورسره هیڅ چا هم ورسره ان دغسې معلومات زه لرمه چې له هغه هیوادونه چې د امریکې تیاري ځینې راپورته کېدلې د دغې جګړې دپاره هغه میدانونه ټول بند سوي دي. امریکا جواب سوی ده له هغې سیمې چې امریکا هغه هیوادونه ټول په مخالفت کې ولاړ دي، په شمول دي ناټو د هیوادو لکه ترکیه اردوغان هم امریکې ته ګوتڅنډنه کړې ده چې که چېرته دا جګړه د بیا دپاره شروع کېږي نو کېدی شي موږ په اسرائیلو باندې موږ خپله د برید پلان لرو چې له اسرائیلو سره موږ هم په جګړه کې ښکېل سو. نو تاسو له دې جګړې چې لاس واخلئ نو دلته امریکایان تر ډېره حده پورې د خپلو ګټو دپاره به امریکایان څومره خبرو اترو ته صادق دي، څومره د ډیالوګ میز لپاره صادق دي؟ امریکایان خپلو ګټو ته صادق دي، امریکایان خپلې ګټې غواړي، خو ټرمپ چې په کومه طریقه غواړي دا طریقه یې د غوښتنې نه ده او په دې طریقه کې امریکایانو شکست خوړلی ده، امریکایان مات سوي دي او ایران دا وښوله، ایران نړۍ ته ثابته کړه، ایران نړۍ ته نوې جګړه ثابته کړه او نړۍ ته یې دا وښوله چې څرنګه واړه ملکونه غټ طاقتونه متولی سي، دا یې ښکاره کړه. په دې کې هېڅ شک نشته ایران له 18 ملکو سره وجنګېده او دغه 18 ملکو په دې جګړه کې د ایران له لاسه شکست خوړلی ده. دا چې څوک یې نه مني نو هغه لکه ټرمپ دغسې دغه ټرمپ اوس هم په دې خبره باندې دی چې سهار راپورته سي یو په خوب کې یو ټویټ وکړي ووایي چې ما ایران نیولی ده او ایران مې اماده کړی ده، اما نړۍ خو ویني دنیا خوړنده نه ده، دنیا نور په دې خبرو باندې باوري ده چې امریکا په سیمه کې شکست خوړلی ده او په شمول د اسرائیلو که نه و اسرائیل نیتنیاهو قطعا دې ته نه اماده کېده چې دی په لبنان باندې او په شاوخوا هیوادو باندې دي، دا واضح ټرمپ او نیتنیاهو د ګریټ اسرائیل د جوړولو پلان روان کړی و. اما دا چې د الهي په نصرت باندې د ایران له لاسه شکست وخوړ دا واضح خبره ده او امریکا به کوشش وکړي د خپلو ګټو د پیاده کولو په سیمه کې، یعنې دغه ته دی هغه دي، خو تر ډېره حده پورې به امریکا د جګړې ته بیا ولاړه نه سي. زه داسې فکر کوم که ولاړه سي امریکا په سیمه کې ګیریږي په دې جګړه کې او امریکا به تر دې خطرناک شکست خوري په سیمه کې، ځکه چې روس او چین دواړه د ایران سره تر ډېره حده پورې په دې خبره کې کاملا ولاړ دي. تاریخ دې شاهد دی چې هر کله د یو زبرځواک جګړه د بل هیواد سره شوې او بیا زبرځواک ماتې خوړلې یو بل هیواد یا په سیمه ییز ډول باندې یا د په ټوله کې په نړیوال ډول باندې یو سوپر طاقت یو سوپر قدرت شوی دی. یعنې تاسو دا منئ چې د امریکا له ماتې وروسته په دې جګړه کې اوس د سیمې یا د منځني ختیځ نوې رهبري د ایران په لاس کې ده؟ دا واضح خبره ده، ښکاره خبره ده. موږ همیش په دې بحثو کې دا ویلي دي چې که چېرته ایران په دغه حالات باندې پاتې کېږي او له ایران سره او په سیمه کې تر ډېره حده پورې دا وضعیت د سیمې ابرقدرتونه چې کوم دي، که هغه روسیه ده که چین ده که هند ده، دا هیوادونه په سیمه کې هغه وضعیت چې امریکا غواړي دا وضعیت نه غواړي، څه وضعیت چې نیتنیاهو غواړي دا وضعیت نه غواړي، ځکه چې د دغه وضعیت مخالفت کیږي. هند هم په ټوله معنا دغه درې سره ابرقدرتونه دا نه غواړي دا وضعیت، ځکه چې دا یو هغه حکومتي هغه بیلی، هند خو یوه ډېره قوي ډیموکراسي لري، هند په ټوله معنا باندې که تاسو میډیا وڅېرئ هغه په ټوله معنا د نیتنیاهو د دغې جګړې د نیتنیاهو د غزې له جګړې راواخله د ایران تر جګړې پورې په ټوله معنا 100% مخالفت کړی ده. دا چې نریندر مودي هلته د څه اهدافو دپاره ولاړه هغه نو د هر ملک د خپلو اهدافو دپاره د خپلو ګټو دپاره هغوی هر څوک خپل پلانونه لري، په دې کې هیڅ شک نشته. نو موږ مخکې په خبرو کې دا ویلي وو چې چېرته چین او روسیه په دې جګړه کې بېطرفه پاتې کېږي نو ایران شکست خوري، که بېطرفه نه پاتې کېږي ایران دا جګړه ګټي، په ټوله معنا یې ګټي او امریکا او اسرائیل به شکست خوري په دې سیمه کې او ایران به د یو ښه پیاوړي طاقت په وجود کې رامنځته کېږي په دې سیمه کې. بس سر راټولو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې باید څه ترسره شي، کوم لوری باید اصلاحات راوړي او په ټوله کې د منځني ختیځ لپاره کوم پیغام که لرئ؟ مننه. د کابل او پنجاب باره پنجاب باید د مځکني حقایق وویني، دا باید درک کړي. افغانان دي، افغان د افغانانو کور ده، د افغانستان ده. پنجاب دي، افغانان دې ته نه مجبوروي چې افغانانو څه چې له ډېرو ابرقدرتو سره کړي دي چې له پنجاب سره یې هم وکړي. موږ همیش په بحثو کې دا ویلي چې په موږ باندې د جنګ څوک نه تپي،
جنگ دې په افغانانو څوک نه تعمیلوي که چېرته جنګ پې تعمیل سي بیا افغانانو جګړې کړي دي افغانان په جګړه کې رالوی سوي دي نسلونه د افغانانو په جګړو کې رالوی سوي دي په جګړو کې اوسېدلي دي په جګړو کې پاته سوي دي افغانان لس کلنه یې راونیسه تر 90 کلنه پورې افغانان د جګړې په ټوله معنا باندې پوهېږي په ټول توان سره جګړه کولی سي نو خبره دلته دا د پنجاب د ځمکني حقایق وویني دا دې درک کړي او له افغانانو سره دي هغه روابط چې د نړۍ کې کوم همسایګان ګاونډیان یو له بل سره ښه روابط لري په یغو روابطو له موږ سره 15 همسایګان نور دي موږ هلته ډېر ښه روابط لرو دغو روابطو چې د پنجاب د دغه ته متوجه سي پنجاب د دغه ته توجه وکړي چې آیا له ایران سره افغانان ولې ښه روابط لري له ترکمنستان سره افغانان څنګه ښه روابط لري له تاجکستان سره افغانان ښه روابط لري له ازبکستان سره افغانان ښه روابط لري له چین سره افغانان ښه روابط لري موږ په سیمه کې ډېر ښه روابط لرو هېڅ مشکلات ان د سیمې هېوادونه موږ له هند سره ښه روابط لرو موږ له قزاقستان سره ښه روابط لرو موږ له ارمنستان سره ښه روابط لرو روسیې موږ په رسمیت پېژندلي یو په دې کې شک نشته او د میډلیسټ جګړه چې کومه ده هغه تر ډېره حده پورې د میډلیسټ په جګړه کې ایران بریالی ده او هغو خلکو چې ایران ته یې د ونزویلا فکر کړی و هغوی شکست خوړلی ده او شکست به خوري د الهي په قوت او ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حاجي ګلاب خان باز صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کار آباد چې وخت مو راکړ تاسو نه مننه عزتمند اورېدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم هېچاري